ما ته خپل فامیل راغاړی دی او زه یعنې دا 15 کاله شي چې زه په بم بلاست کې ښخ شوی یم، لګېدلی یم او الحمدلله نن په ننګرهار ولایت کې 15 کورنیو ته د رمضان د استقبال رمضان په مناسبت باندې د خوراکي توکو توزیع لرو او په ډیر ښایسته شفاف طریقې سره مستحقو کورنیو باندې تقسیمیږي. په دې راغلو مستحقینو کې زیاتره کورنۍ چې دي یا خپل د کورنیو سرپرستان دي، کونډې دي، یا یتیمان دي، او یا معیوبین دي، او یا داسې خلق دي چې هغوی د ورځني عاید هیڅ منبع نه لري. احساس په تاسو غږ کوي. روژه د خیر او د برکت میاشت ده. روژه د الله تعالی لخوا یو لوی د نعمت او د انعاماتو میاشت ده. په دې خیر او برکت کې په هر مسلمان باندې غږ کوو د احساس د خیر د قافلې سره ملګري شي. ان شاء الله دغه صدقه، دغه عطیات او دغه د زکات مال چې تاسو احساس ته وسپارئ، احساس به په مستحقو کورنۍ باندې، په داسې خلقو باندې چې د هغوی په دعاګانو کې به تاسو مستقله حصه وي، او ان شاء الله د هغوی دعا به وي د فرشتو د خوا به تاسو د امین ویل وي، او الله تعالی به تاسو به حق قبلي. راځي د احساس سره لاس ورکئ ترڅو تاسو مرستې مستحقین ته ورسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ګرانو ورونو، زما نوم عبدالمالک دی او زه خپله فامیل لرم، 4 بچیان لرم او زما ته خپل فامیل راغاړی دی او زه یعنې دا 15 کاله شي چې زه په بم بلاست کې ښخ شوی یم، لګېدلی یم او دغه د نامه نه کته دا ساحه چې مې دا ټوله فلج ده او اوس مې هېڅوک کوم بس د ګټې وټې نشته ده، نه سرپرست لرم نه هېڅوک لرم، بس خپله واړه بچي راغاړي دي او په ډېرو مشکلاتو کې یم، په ډېرو سخت حالاتو کې یم او دا اوس هم داسې د احساس خیرا بنسټ موږ سره داسې یو کومک موږ سره وکړه چې موږ دغه اوس کار روان شي، دغه د روژې د میاشتې کار روان شي. الله دا ورته ډېر خیر ورکړي چې هر چا دا مرسته کړي، الله دې هغه دنیا ښه کړه او الله دې جنت له ورکړي.